د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایه رئیس اسدالله خان وایي ډېر ژر به له نړیوالو او کورنیو رسنیو سره د مرکو په ترڅ کې د وروستیو لانجو او نورو حقایقو څخه پرده پورته کړي. هغه نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه له ټولو کورنیو او نړیوالو رسنیو غوښتي چې د ژوندیو خپرونو زمینه دې ورته برابره کړي ترڅو په بورډ کې د وروستیو لانجو او ځینو پټو حقایقو ولس خبر کړي. رسنیو هم د اسدالله خان ته هرکلی ویلی خو وخت نه دی معلوم چې څه وخت به اسدالله خان د ټلویزیون په پرده او یا هم په غږیزو انځوریزو آنلاین او چپي رسنیو کې ښکاره شي. دا نه ده معلومه چې اسدالله خان به نن کوم حقایق له رسنیو سره شریک کړي خو ممکن په افغان کرکټ بورډ کې د ولس سترګو پټ ځینې مسایل د رسنیو پر وړاندې راښکاره او افغان ولس ترې خبر کړي. نږدې 2 ورځې وړاندې د حکومت هغه چارواکي چې د بورډ د څارنې دنده په غاړه لري د افغانستان کرکټ بورډ د سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان د غوروي کمیټې پخوانی مشر دولت احمدزی او د لوبډلې د مدیریه منیجر نوید کاکړ د دندې وځنډولې. د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ویلي و یوه کمیټه به دوی د کړنو څېړنه کوي که چیرې بې ګناه ثابت شول خپلو دندو ته به بیرته آماده شي او که نه له دندو به رخصت کړل شي. اوس نو اسدالله خان هم ادعا لري چې افغان کرکټ بورډ سیاست ځپلی دی نور نه غواړي چې د افغانستان کرکټ له بدو بدتر شي. اوس به معلومه شي چې ښاغلی اسدالله خان رښتیا هم د کرکټ بهبود لپاره حقایق وایي که خپل موقف لپاره. داسې معلومات هم شته چې عاطف مشال به په کابل کې ناسته او د کرکټ بورډ په هر کار کې لاسوهنه کوي تر دې پورې چې له عادي مامورینو سره غونډې کوي او هغه ستر او لوی کار چې ورسپارل شوی دی هغه یې پرې ایښی دی. دغه راز تجملوک عالم هم د کرکټ بورډ په غړي عاطف مشال تور پرې کړی وایي چې افغانستان کرکټ یې د سیاست په لور روان کړی او نږدې ده چې کرکټ بورډ له منځه یوسي. تجملوک عالم وایي په دې پوهیږو چې اجرایه ریاست او ریاست چوکۍ لپاره کوم پلان روان دی. په دې هم خبر یو چې لوبډله یو ځل بیا د تپاهۍ کاندې د لویدو په حال کې ده. دا به وروسته معلومه شي چې په افغان کرکټ بورډ کې ولس سترګو پټ څه روان دي. ډیره مننه ملګرو دغه ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ټول خبر شي.